پښتورګي د وجود تر ټولو مهمه برخه ده. البته کیدای شي ډیریو ته زړه تر ټولو مهم وي، کیدای شي ځینو ته ماغزه تر ټولو مهم وي، ولې ځکه وایم چې تر ټولو مهمه برخه ده چې موږ پکې بېغوري ډیره کوو. په هر حال په تیر درس کې موږ ډایجسټیو سیستم اړوند خبرې وکړې، کوم چې هضمي سیستم و، او په دې سیستم کې ما تاسو ته ویلي چې په ابتدا کې موږ اورال کاویټي لرو، کوم چې خوله ده، پکې غاښ ده، ژبه ده، پورته د خولې سرپوښ ده یا سر ده، کوم چې سافت او نرم برخې لري. بیا د هغې نه ښکته مرۍ وه، د مرۍ نه البته هنجرې نه وروسته بیا مرۍ وه، او د مرۍ نه پسې معده، د معدې نه وروسته پسې کوچنۍ کولمونه، وروسته غټې کولمې، او د هغې نه وروسته بیا مقعد. اوس کیدای شي موږ د ځینې ارګانونو سره ظلم کړی، مثلا موږ تاسو ته د ځیګر په اړه ونه ویلې، موږ تاسو ته د پانکراس په اړه ونه ویلې، او ځیګر په خپل ذات کې یو ډیر غټ ارګان دی چې سړی ورنه سترګې نشي پټوی. ولې په دې پوهیږئ چې زموږ لومړی سیزن یا لومړی فصل د اناتومۍ د تدریس یوه ریویو ده، یعنی موږ د هضمي سیستم اړوند یو ریویو کوو، یوه ملاحظه کوو. بیا وروسته په دوهم فصل کې د هر ارګان اړوند راځو او تاسو ته مشخصا هغه ارګان تشریح کوو. نن موږ د یورنري سیستم په اړه غږیږو، کوم چې د تشو میتیازو سیستم ده. په دې سیستم کې مثانه ده، په دې سیستم کې تناسلي آله ده، کوم چې پکې یوه غټه حلقه ده یا نلکه چې دې نه میتیازې راوځي. پښتورګي دي، د پښتورګي او د مثانې ترمنځ یو پیپ ده چې د پښتورګو نه تشې میتیازې راځي، مثانې ته ذخیره کیږي، د همدغې پیپ له لارې راځي. ولې زموږ ډیر فوکس یا زموږ ډیر بحث په پښتورګو دی، ولې چون پښتورګي په خپل ذات کې ډیر زیات مهم دي، او انسانان دوه پښتورګي لري، یو ښي لور ته، یو چپ لور ته، یو پښتورګی لږ پورته دی، یو پښتورګی لږ ښکته دی. او پښتورګي د وینې نه زهري مواد تصفیه کوي، پاکوي او بیرته پاکه وینه وجود ته ورکوي. کوم زهري مواد چې دا د وینې نه پاکوي یا یې تصفیه کوي، دا زهري مواد بیرته پښتورګي د ځان سره ذخیره کوي، او د هغې نه وروسته دا لیږي مثانې ته چې په میتیازو په اصل کې بدلیږي، او دا میتیازې بیا د تناسلي آلې نه بهر کیږي. نو په ټوله کې د پښتورګي وظیفه څه شی ده؟ چټله وینه پښتورګي ته راځي، پښتورګي دا وینه پاکوي، پاکه وینه بیرته لیږي وجود ته، او هغه کوم کثافات چې پاتې دي دا بیرته د یو پیپ له لارې لیږي مثانې ته. بیا مثانې ته ماغزه امر کوي چې کله ډکه شي چې باید دغه اضافي مواد د وجود نه بهر کړي، کوم چې موږ بیا ځو تشناب ته او تشې میتیازې کوو. نو په ټوله کې د وینې مسله د پښتورګو سره ډیره زیاته مهمه ده او ډیره مهمه اړیکه ورسره لري. نو راځئ چې پوه شو چې په پښتورګو کې د وینې د پاکېدو پروسه په کوم شکل باندې مخ ته ځي. اورئ، تاسو ما سره چپ پښتورګی وینئ. څنګه پوه شوم؟ ځکه دا د میتیازو پیپ چې کوم دی د وینې د رګو شاته پروت دی. له بلې خوا د پښتورګي په بهرنۍ ساحه کې وصل کوونکي انساج لیدلی شئ. ځینې شړېدلي دي. دا انساج د پښتورګو په ساتلو کې مهم رول لري. اوس به نو پښتورګی درته خلاص کم. دا خلاص پښتورګی دی، او زه غواړم چې نیمه یې لرې کم. دا یوه نیمه یې موږ ته کاملا بسنه کوي، او هر څه چې وغواړو دلته یې لیدلی شو. دا پیپ چې وینئ ورته رینل آرتري وایي. په اصل کې د وینې هغه رګ دی چې پښتورګو ته ناپاکه وینه لیږدوي. که ورته وګورئ ریښې لري، او دا ریښې وینه د پښتورګي بهرنۍ ساحې ته لیږدوي چې ورته کورټکس ویل کیږي. د پښتورګو دا بهرنۍ ساحه بیا ځان ته ساختمانونه لري چې په زړه پورې دندې ترسره کوي. په کورټکس کې یو خروار کوچنۍ برخې دي چې دنده یې د وینې پاکول دي. نو د رینل آرتري له لارې ناپاکه وینه کورټکس یعنې د بهرنۍ ساحې ته ځي. دلته وینه پاکیږي او بیرته پاکه وینه بیا د وینس سیستم ته ورکول کیږي. وینه له کومې لارې چې راغلې بیرته له هماغه لارې ځي، اما دا ځل د رینل آرتري په ځای د بل رګ لخوا بهر کیږي چې ورته رینل وین ویل کیږي. دا کوم چې تاسو وینئ رینل وین دی چې پاکه وینه بیرته زړه ته رسوي.
اوس له کورټکس وروسته دوهمه برخه د رینل مډولا په نوم یادیږي. ځینې ورته مجولام وایي. نو موږ بهر کورټکس درلود او له هغې وروسته دننه کومې ساحې چې ګورئ د مډولا په نوم یادیږي. دننه د مډولا لا ډیر جالب ساختمانونه دي چې د رینل پیرامیډز په نوم یادیږي. وروسته د وینې له تصفیې هر هغه څه چې ستاسو وجود ورته اړتیا نه لري همدې رینل پیرامیډز ته ورځي. دوی بیا کوچني تیوبونه یا لارې لري چې یاد مواد بلې ساحې ته د رینل پپیلې په نوم استوي او له همدې ځایه بیا د متیازو پیپ ته اضافي مواد یا ادرار انتقالیږي. اما د رینل پپیلې او متیازو د پیپ وسلیدونکې برخه د رینل کلاکس په نوم یادیږي او دا برخه بیا د پښتورګو په تیږه کې ډیر مهم رول لري. الله دې تاسو ورنه وساتي. نو له هغې وروسته اضافي مواد دلته راځي او ورپسې مواد د اوږد پیپ له لارې ښکته ځي چې ورته د تشو متیازو نلقه وایو. لکه څنګه مو چې ولیدل په پښتورګو کې مهم ساختمانونه وه چې موږ د دوی اړوند بحث وکړ. اما څو شیان باید تاسو زده کړئ. په ابتدا کې چې کله وینه پښتورګي ته راځي دا وینه د پښتورګي بهرنۍ ساحې ته ځي کوم چې ورته کورټکس وایي. دلته ډیر کوچني واړه ساختمانونه دي چې وینه پاکوي. کومه وینه چې دې کورټکس پاکه کړه همدغه وینه بیرته د پښتورګو نه د یوې بلې لارې نه وجود ته ځي. چټله وینه پښتورګي ته د یو رګ نه راځي، پاکه وینه پښتورګي نه چې بیرته بهر کیږي د بل رګ له لارې بهر کیږي. اما دغه وینه چې پاکه شوې دي که کوم اضافي مواد چې چټل مواد دي دا بیا بیرته ښکته بل ساختمان ته ځي او دا ساختمان یې لیږي ښکته چې کوم مونږ تاسو ته تشریح کړه. اساسي موضوع دلته څه ده چې که چیرته ستاسو پښتورګي التهابي شي، که چیرته ستاسو پښتورګي چرک پیدا کړي، که چیرته خدای ناخواسته ستاسو په پښتورګي کې تیږه پیدا شي، نو بیا ستاسو پښتورګي نشي کولی چې د وینې د تصفیې مسله په صحیح شکل باندې ترسره کړي. تر ټولو بد او وحشتناکه درد چې انسان په خپل ژوند کې آزمایلی شي د پښتورګو د تیږې درد دی. او د پښتورګو تیږه په خپل ذات کې د دې له امله رامنځته کیږي چې موږ د خپل ژوند په کنټرول کې احتیاط نه کوو. مثلا ډیری خلک دي نیمې شپې پورې ویښي خوب نه کوي. بی خوبی په خپل ذات کې په پښتورګو فشار راوستلی شي، تاسو ته تیږه پیدا کیدای شي د پښتورګو. او یا هم په عین حالت کې ځینې خلک دي په ځینو موادو کې زیادت کوي. مثلا یو ځوان دی زی ورزش ته او دا د پروتین نه له حده ډیره استفاده کوي، کوم چې مصنوي پروتین دي. او دا پروتین چې کله پښتورګو ته ځي د تصفیې دپاره، ځکه تاسو پروتین د مایعاتو سره کاروئ، یا په شیدو کې ګډوئ یا په جوش اوبو کې ګډوئ، نو دا ځي پښتورګو ته. هلته پښتورګي چون پروتین د حده ډیر دي دا نشي تصفیه کولی. اما هغه دی چې په یوې خاصه ساحه کې دا پروتین آهسته آهسته راجمع کیږي، په تیږه بدلیږي. او کله چې دا په تیږه بدلیږي کوم پیپ چې د مثانې او د پښتورګي ترمنځ دی باید دا تیږه مکمل د دې پیپ نه تیره شي. او کله چې تاسو کوشش کوئ چې دا تیږه په مکمل شکل د دې پیپ نه تیر شي د دې درد ډیر زیات شدید دی. او دا په ځینو شرایطو کې که چیرته د تیږې اندازه غټه وي کیدای شي اصلا تیر نه شي، کیدای شي بنده پاتې شي. او د بند پاتې کېدو په صورت کې بیا تاسو مجبوره یئ چې عملیات وکړئ. نو که چیرته غواړئ چې ښه پښتورګي ولرئ، په کار ده چې خوب مو منظم وسی، په کار ده چې خواړه مو صحي وسی. اما اساسي بله نکته د اوبو ده. د پښتورګو د ښه ساتلو دپاره او د پښتورګو د جوړ ساتلو دپاره اوبه ډېرې زیاتې مهمې دي. زه غواړم د اوبو مسله بیرته په اناتومیک برخه کې تاسو ته تشریح کړم، تر څو د یو طرف نه په ارګانونو کې د اوبو په ارزښت پوه شئ، د بل طرف نه د پښتورګو په اناتومیک سیستم باندې هم تاسو ځان پوه کړی اوسي. او دغه کوم څه مو چې په ابتدا کې تاسو ته عملاً وښودل دا دوباره تاسو ته تکرار شي او ستاسو په ذهن کې د پښتورګي هغه ساختمان حداقل د همیشه دپاره پاتې شي. نو اورو یې زموږ د وجود ټول غړي اوبو ته اړتیا لري. راځئ چې پوه شو مغزه څنګه پریکړه کوي چې موږ اوبو ته اړتیا لرو او که نه. پښتورګي یې په بدل کې څه عکس العمل ښایي. د حجرو دننه انسان اوبه لري چې ورته انټراسلولر سپیس وایي، او د حجرو نه بهر هم انسان اوبه لري چې ورته اکستراسلولر سپیس وایي. ستاسو د وجود دوه حصې اوبه دننه د حجرو وي،
یعنی ستاسو د وجود ډیری اوبه د مغزو، زړه، سږو او پښتورګو په حجرو کې ځای په ځای دي. موږ د انسان پرې شوی مغز درښایو. تاسو د انسان بهر ساحه یا مخ وینئ چې دا پزه او د پزې مربوط سیمې دي. ورپسې د مغز شاتنۍ ساحه ده چې تاسو پکې د ونې په څیر شکل چې سیربیلیوم نومیږي وینئ. ترڅنګ یې برین سټم دی. زموږ تمرکز نن په کوچنۍ برخې یعنی دې ساحې ده. کومه ساحه چې زه تاسو ته ښیم ورته هایپوتلاموس وایي. د هایپوتلاموس نه ښکته یوه بله غده ده چې ورته پیوټیټري ګلنډ وایي. او دا دواړه ساختمانونه لکه یو برج په څیر ستاسو د مغزو او هورموني سیستم ترمنځ واقع شوي دي. نو دا دواړه ساختمانونه لکه یو برج په څیر پراته دي. د همدې امله هایپوتلاموس د پیوټیټري ګلنډ سره هماهنګي کوي چې له امله یې پیوټیټري ګلنډ سیګنالونه لیږدوي. هماهنګ شوو پیامونو ته هوموسټیزس ویل کیږي. تلاموس چې دلته پرته دغه ساحه ده، پکې حجرې دي چې ورته آزموریسپتورس وایي چې ډیره حساسه عصبي سیاله بلل کیږي. او دا چې په وجود کې څومره الکترولایت او اوبه وي په اصل کې د همدو حجرو اړوند مسله ده. نو داسې فکر وکړئ چې که چیرته مو وجود په کافي اندازه اوبه نه لري نو دا حجرې راټولیږي چې له امله یو پیام ښکته ساحې یا پیوټیټري ګلنډ ته لیږدول کیږي چې د انټي ډایورټیک هورمون تولید کړي. خو که له حده ډېرې اوبه ولرئ نو دا حجرې پړسیږي چې بیا هم یادې ساحې ته پیام لیږدوي او ورته وایي چې انټي ډایورټیک هورمون باید کم شي. اوس نو دلته موږ پښتورګي لرو. مخکې مو هم ورباندې خبرې کړي، خو بیا هم یو څو مهم مواردو ته اشاره کوم. دې ساحې ته رینل آرتري وایي چې دنده یې پښتورګي ته د ناپاکې وینې راوړل دي. د پښتورګي دنده ستاسو د وینې پاکول دي او دا برخه په کوچنیو برخو ویشل کیږي تر څو وینه تر رینل کورټکس یعنی دې بهرنۍ ساحې ته ورسوي. همدلته ډیر جالبه کارونه په پښتورګي کې ترسره کیږي ځکه دننه یې کوچني ساختمانونه دي. دا ساختمانونه چې موږ لیدلی شو ورته نفرانس ویل کیږي. دوی وینه پاکوي او په دې تاسو پوهیږئ او بیرته وینه خپل مزل د بهر په لور کوي، اما دا ځل د آرټریل سیستم په ځای د وینس سیستم نه بهر کیږي. دا سیستم شاته پروت دی. دلته د وینې پاتې شونې بیا دلته منځنۍ ساحې ته ځي چې ورته رینل میډولا ویل کیږي او خپله رینل میډولا بیا له رینل پیرامډز نه جوړ شوي. دا تورې ساحې همدا جوړښتونه ښایم. رینل پیرامډز کې بیا کوچني تیوبونه دي چې اضافي مواد پکې لویږي او په دې شکل ښکته د متیازو پیپ ته ځي. په یو شي باید پوه شئ چې د پښتورګي انساج په طبیعي شکل سره نمکین دي. پکې سوډیم او کلوراید موندل کیږي او د همدې لپاره اوبه ځان ته جذب کولی شي. نو که چیرته تاسو له حده ډېرې اوبه واخلئ، پښتورګي مو مالګه جمع کوونکو تیوبونو کې اچوي او د همدې عمله اوبه رینل پیرامډ ته ورځي چې له امله یې تاسو بیا تشې متیازې کوئ. او که چیرې تاسو په کافي اندازه اوبه ونه څښئ، همدا مالګه د پښتورګو انساجو ته ځي چې له امله یې ورسره اوبه هم راپورته کیږي او له هغې لارې یوه ساحه پیدا کوي چې په وجود کې خپرې شي. نو ټوله د اوبو پروسه د پښتورګو دلته ترسره کیږي. نو په پښتورګو کې دوه اساسي حصې دي. یو کورټکس دی چې چټله وینه په پاکې وینې بدلوي او بل پیرامډز دي چې کوم اضافي مواد سي دا تصفیه کیږي او د دې پیرامډز د لارې ځي ښکته مثانې ته، کوم چې اوږد پیپ دی او د دې پیپ نه بیا تر مثانې پورې تشې متیازې رسیږي. نو په ټوله کې څو شیان باید ستاسو په یاد اوسي. اول، تاسو پښتورګي لرئ. د پښتورګو اساسي وظیفه دا ده چې ستاسو د وجود نه ناپاکه وینه تصفیه کړي او بیرته پاکه وینه ستاسو وجود ته ولیږي او په عین حالت کې کومه ناپاکه وینه چې تصفیه کړي د هغې اضافي یا ناپاک مواد د یو اوږد پیپ له لارې مثانې ته ولیږدئ او د مثانې له لارې وروسته دا مواد ستاسو د ادرار د سیستم له لارې تخلیه کیږي او تاسو کولی شئ چې په دې شکل د خپل ادرارو د سیستم یا د یورټري سیستم په اړه آشنایي ولرئ او د اناتومیک ساختمان سره هم آشنا شوي اوسئ.